یو شمېر عیني شاهدانو یو ځل بیا د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند چمن سره پر پوله د طالب او پاکستاني سرتیرو ترمنځ د نښتې خبر ورکړی دی. د دوی په وینا طالب سرتیرو نن پنجشنبه دسمبر 15مه د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند په شیر اوبو سیمه کې امنیتي پوستې جوړولې چې پاکستاني سرتیرو مخالفت کړی دی. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ کمیسارۍ یوې سرچینې ځایي خبریالانو ته ویلي چې دغه جګړه له دروازې څخه لرې رامنځته شوې ده چې اوس هم روانه ده. دغه سرچینې همدارنګه ویلي چې پاکستاني سرتیرو په سپین بولدک ولسوالۍ کې د عامو خلکو پر کورونو د هوانونو ویشتل پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر یکشنبې په ورځ هم په دغه سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ جګړه رامنځته شوې وه. د طالب چارواکو په وینا دغه جګړه کې یو طالب سرتیری وژل شوی او 10 طالبان نور ټپیان شوي وو. پاکستاني چارواکو هم ویلي وو چې د تیر یکشنبې ورځې په جګړه کې 6 پاکستاني وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي وو.